जी अस्सलाम वालेकुम। ټول پښتنو شکریا ادا کوم، بلوچستان خلکو شکریا ادا کوم، KPK خلکو شکریا ادا څومره زما کې سعودیا کې په دغه کې څونه پښتانه دي لرو بر چې څونه دي ټول شکریا ادا کوم. او د دولت خان ترین شکریہ ادا کوم. صادق خان دوزه حدیث بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، اتحاد و اتفاق د یو ډیر پاور او طاقت لري. منګه چې واړو نو د سکول په کتاب کې به یو مثال ورکړو، یو تصویر به ورکړو، او په هغه تصویر کې به 15 لختې به یو ځای پرتې وي الګ الګ، او یو کس پر الګي هغه به 15 واړه جګم دي الګ الګ پرتې وي، هغه به الګ الګ ماته کړي، په اسانه سره به ماته کړي. بل ځای کې به دغه 15 واړه لختې په یو ځای پرتې وي او یو ځای به تړلې شوی وي، نو هغه کس په پیدا زورونه کولو لیکن نشوي به ماتوله. نو دغه تصویر په ذریعہ باندې، دغه خاکی په ذریعہ باندې دا به یو میسج ورکو چې اتحاد او اتفاق د ډیر اهمیت لري، ډیر پاور او طاقت لري. یعنی که یو کس داسې وي، 15 کسان داسې وي چې هغه الګ الګ وي، داغو طاقت چې کوم دی ظاهره خبره ده هغه تقسیم شي، هغه په اسانه سره چې کوم دی د هغه خاتمه کیږي. لیکن که چری دغه 15 کسان یو ځای راټول شي، اتحاد او اتفاق قائم کی، هغه بیا یو پاور لري، هغه بیا یو قوت لري، هغه طرف ته بیا څوک نشته، هغه بیا زر پیری سوچ کی چې آیا دې کسانو سره پنګا اخلم نو تباکه گما، ځکه چې دا 15 کسان دی په دې کې اتحاد او اتفاق دی. نو یقیني طور پر دا جنې ماشوم جنې دا د ډاکوانو د چنګل نه د پښتنو د اتحاد او اتفاق په ذریعہ باندې را آزاد شو. د خیبر پختونخوا نه راواغلی تر بلوچستان پورې ټول پښتانه یو اواز شو، یو قوت شو، او خپل دغه ماشومه جنې دا د هغه ډاکوانو د چنګل نه آزاد کړه چې ریاست هم داغو مخې ته مجبور ده. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی، کچري منګه دغه شان د اتحاد او اتفاق پیدا کو نو منګه ډیر شي کامیابیان ترلاسه کولای شو. منګه خپل مطالبات، خپل حقوق چې کوم دی هغه د دیونه اغستې شو. لیکن بدقسمتي دغه دا چې د دې ملک چې کوم واقداران دي، چې کوم قابض خلک دي، هغه په مختلف صوبو کې، په مختلف جبو کې، په مختلف قومونو کې، مختلف فرقو کې، په مختلف جماعتونو کې دا قوم تقسیم کړل. ځکه دا یو قوم نه دی، او دغه چې کوم قابض ګروپ دی، قابض خلق دی، قابض مافیا ده، هغه په اسانه سره چې کوم دی یا خپل عیاشیانی کی. لیکن د هغه چې کوم دی دغه عوام، دغه خلق چې په مختلف فرقو کې، په مختلف ډلو کې، په مختلفو صوبو کې، په مختلفو قومونو کې، مختلفو فرقو کې، مختلفو جماعتونو کې تقسیم کړل، هغه د دوی چې کوم دی د دون خپل هغه حق نشي اغسته. وجه دغه ده چې دا تقسیم کړل شوی دی. سمجھ کې مخبر راځي. لیکن د دې واقعینا منګه تاسو ته ډیر غټ سبق ملاو شو چې نصیب د پوتانه هم را یو شي، خپل د حق لپاره आवाज چت کی یو موټی شي، خپل جنگ سیاسي اختلافات دي هغه لريږي یو طرف ته کی، خپل د حق لپاره راوځي یو موټی شي. پوره د پاکستان پښتانه، د بلوچستان نوالی، د خیبر پختونخوا پوره ټول پښتانه یو شي، خپل د حق لپاره आवाज چت کی. نو زم یقیني طور پر دا اتحاد، د اتفاق د یو داسې پاور لري چې د دې مخې ته څوک هم نشي ټینګېدی. غټ نه غټ طاقت ولې نه وي، لیکن هغه د اتحاد او اتفاق مخې ته نشي ټینګېدی. نو بهرحال د دې په ذریعہ باندې، د اتحاد او اتفاق په ذریعہ باندې موږ خپل چې کوم حقوق دي هغه لاسته کولی شو. بدقسمتي دغه دا چې دغه پښتانه چې دي هغه په مختلف جماعتونو کې، مختلف پارټیانو کې تقسیم دي، مختلف قومونو کې بیا تقسیم کړل ځان. نو په دغه وجه باندې اتحاد او اتفاق نشته. نو په دې وجه باندې چې کوم خپل هغه حق دی هغه دغه لپاره आवाज وي، رول چغي وي، لیکن هغه حق نشي ترلاسه کولای. دغه غټه وجه دغه چې اتحاد او اتفاق نشته. نو د دې واقعي چې کوم دی سبق حاصل کړي چې د دې یوه واقعي په ذریعہ باندې څومره پاور او قوت د اتحاد په ذریعہ باندې قائم شو، او غټه چې کوم دی ترلاسه شو. هغه غټه چې ریاست هم نشه چې کوم دی دغه دهشتګردو یا د کچې چې کوم ډاکوان دي دغه مخ ته ریاست هم نشوتله. لیکن دغه پښتنو اتحاد او اتفاق سره چې کوم دی د هغه ډاکوانو د چنګل نه خپل یو ماشومه جنې رازاد کړه. نو دا یو ډیره غټه کامیابی ده.
بهرحال د دې په ذریعہ باندې د پیغام مقصد دغه دی چې یو شی اتحاد او اتفاق قائم کې خپل د حقوق لپاره ټول یو شی کچري تاسو مختلف پارټو کې مختلف نارو په سي نو یقیني تور پر بیا تاسو چری هم خپل جګم حقوق دی غنه شي ترلاسه کوله چې تر څو پوری یو اواز شوی نه یو موټی شوی نه نو تر هغه وخت پورې خپل جګم حقوق ته داغه لپاره چې تاسو الګ الګ چغي وهاي نو داغي څه قسم نه فائدہ او څه قسم نه ریزلټ داغي ناراضي بهرحال امید کوم چې د دې خبرې سره تاسو ټول اتفاق لرئ اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته